بسم الله الرحمن الرحیم. کله نه کله رونو داسې کار وي چې په خپل کور کې زنانه یا رونه یا په خپلو کورونو کې چې څومره اختلافات دي دا پیدا کیږي او دا شیطانی حرکات دي. د دې شیطانی حرکاتو دپاره د دې اختلافاتو د ختمولو دپاره قرآن کریم موږ ته یو ځای نه دی پرېښودی، او کله چې موږ هغه قرآن کریم باندې هغه عمل وکړو خو موږ په چل نه پوهېږو. د دې د وجې نه زه تاسو ته د هغې طریقه کار ښیم. کله چې تاسو دغه وظیفه وکئ او دا کار وکئ، دا نو زه یم چې دا څومره اختلافات دي، دا به اختلافات به ستاسو په محبت باندې بدل شي. خپل وروڼه هغه په خپل مابین کې په ټوپک ولاس کوي، یو بل ولي، دارنګې چې ترونو زامن یو بل ولي، خپل کورنۍ کې د خپلې مور سره دشمني، د بچي سره دشمني، بچی رالګي په پلار باندې ګزارونه کوي. د دې ټول حل چې نو هغه قرآن کریم دی. کله چې بېدیني نو هغه د اختلافات راځي، کله چې دیني د اختلافات بیانوي. زه تاسو ته د دې دپاره یو بهترین عمل ښیم. هغه بهترین عمل د سوره توبې، دا سوره توبه 64 نمبر آیات به راوړوئ. هغې کې الله پاک فرمایي لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا آیات چې ما کوم ولسته، دا آیات به 313 مرتبه 313 مرتبه په یو خوږ څیز باندې به دا ولولي. اول آخر کې به درود شریف ووایي سره په اوداسه کې. اکثر داسې چې کله وظیفه کې کمی کوتاهی راشي نو خلک وایي وظیفې کار ونه کړو. وظیفه ولې کار نه کوي؟ د قرآن آیات دی، خو دا به په اوداسه کې ووایي او دا باندې به یو خوږ څیز دم کې یا پیچیني دم کې هغه په دې ټول کورنۍ باندې داسې چې وله پوخ که وس کوه پې یقیني یا خوږ څیز به د خلکو باندې وخوروه. او زه درته وایم قسم په الله باندې زه دا مسله به حل شي، د اختلافات به الله بالکل ختم کړي، ځکه محبت غورځولو والا الله پاک دی. نو دا آیات لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا آیات 313 پیرې دا وایي په خوږ څیز دم کوي او په خپلوان وی وخوروئ. انشاءالله العزیز اختلافات به الله ختم کړي. الله دې دا ټول اختلافات ختم کړي.